چې زه چې د کوره راوځم زوی مې سلګۍ ونیسي مسافرۍ لزم خفګان نه نمرۍ ونیسي زه چې د کوره راوځم زوی مې سلګۍ ونیسي مسافرۍ لزم خفګان نه نمرۍ ونیسي مسافري سخته نه ده خو بس دومره ده چې هلته به څوک ماته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي توبه توبه اور په سړي باندې بلیږي هلته چې کپیلان درنه تنخوا د مزدورۍ ونیسي دا جي کارونه خراب شوي دي درځمه بس دی د لاکو کار خلک په 10,000 روپۍ ونیسي مسافرۍ له چې د کلي نه راتلم کپیله د شپې په 3 بجې د کوره راوتم کپیله ماشوم بچی مې په ودو باندې ښکل کړی و الله توبه توبه مې د هغې شپې غم کپیله مور مې په دواړه مخه ښکل کړم ویل الله دې مل شه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړېدم کپیله مور مې په دواړه مخه ښکل کړم ویل الله دې مل شه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړېدم کپیله د کور مېرمنې ته مې وکتل ځان له غمو د لیونې په شان کوڅې له تلم راتلم کپیله د خان بچیا تر دې سختې نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پیایې ته را ختم کپیله د خان بچیا تر دې سختې نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پیایې ته را ختم کپیله جاست تاسو تاثرات یار ما تاثرات دي بلال جان ها ها خپل وطن او بل وطن خپل وطن او بل وطن بهرني ملکونو ته تلل داسې فضول کار دی ها مسافري چې دا ډېر ګران کار دی تمام مسافر د خدای پاک خپل وطن ته راولي او خدای پاک دې خپل وطن کې آباد وکړي ډېر او دا ډېر ګران کار دی چې بچي د کله د پلار نه پیدا کېږي موږ هولي ده کنه موږ دار څه په دې خپل سترګو ولیدل او تاسو ډېر ګران کار دی خدای پاک دې چاته هم ناسم کړي بالکل صحیح ده ډېر